هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو ورسي خبرونو ته. نن سه شنبه د تلې 15مه نیټه ده چې د 2025م کال د اکتوبر له 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زاد الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې چټکې شوې دي. په تیر دریو میاشتو کې 440 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ګرځول شوي دي. په تخار کې د وزلوبي سیالیو لومړی پړاو ترسره شو. او د حماس او اسرائیلو غیر مستقیمي خبرې په مصر کې پیلېږي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ټاپي پروژې چارې چټکې شوې دي. د قانونونو پټرولیم وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې چارې په چټکۍ روانې دي. دغه وزارت ویان همایون افغان وایي تر اوسه د پروژې د مسیر 100 کیلومتره سروې شوی، 1 کیلومتره هوار او د پایپ لاین غځولو ته چمتو شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د پروژې په اوږدو کې 88 کیلومتره سړک هم جوړ شوی دی. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د لیږد او سره سیمه ییزه پروژه ده، په 2015م کال کې پیل شوې وه. په تیرو دریو میاشتو کې 440 ټانکره بې کیفیته تیل بیرته ګرځول شوي دي. د مالیې وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې د هیواد له بېلابېلو ګمرکونو 440 ټانکره بې کیفیته نفتي توکي بیرته ګرځول شوي دي. د وزارت د معلوماتو له مخې له دغو ټانکرو څخه 390 ډیزل او 23 پټرول د نیمروز له بندره او 4 نور ټانکره پټرول د حیرتان او شیرخان بندرونو لارې بیرته لیږدول شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د کیفیت او څارنې ریاست د ټاکل شوي معیارونو پر بنسټ کار کوي څو هیواد ته یوازې د لوړ کیفیت تیل وارد شي او د بې کیفیته موادو د راوړېدو مخه ونیول شي. په تخار کې د وزلوبي سیالیو لومړی پړاو ترسره شو. د بزکشۍ د سیالیو لومړی پړاو پرون د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې ترسره شو. په دغه سیالیو کې د تخار او بدخشان ولایتونو 40 تنه چپندازانو ګډون درلود. د تخار د بدني روزنې او ورزش د امریت مرستیال حبیب الله فایزي وایي د سیالۍ د بزکشۍ د نمایندګۍ له لوري د اولمپیک او بدني روزنې امریتونو په همکارۍ پیل شوې وې. نوموړي زیاته کړه چې د بدخشان د نوموتو لوبغاړو ګډون د سیالیو شور او جذابیت 2 چنده کړی دی. په پای کې د سیالیو مسؤلینو غوره لوبغاړو ته جایزې او تحفې هم ورکړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د حماس او اسرائیلو غیر مستقیمي خبرې په مصر کې پیلېږي. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی چې ټاکل شوي د اسرائیل او حماس استازي د غزې جګړې د پای ته رسېدو په موخه په مصر کې غیر مستقیمي خبرې پیل کړي. ویل کېږي دا خبرې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طرحې له مخې ترسره کېږي. د راپور له مخې د حماس پلاوی مصر ته رسېدلی او نن به له منځګړو له لارې د اوربند د اسرائیلي ځواکونو د وتلو او د بندیانو د خوشي کولو په تړاو خبرې وکړي. دا د دې مهال مهم وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.